بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي د کلاس 10 بایولوژي دا. په دې کې یو ټاپک دی اربنایزیشن. دا ټاپک چې دی بالکل ایزی دی، ساده دی، خو تاسو په کورس کې دا شامل دی، نو زه تاسو ته کوم په غور یور تاسو پوه شئ. بس اربنایزیشن څه دی؟ اربنایزیشن موږ دې ته وایو چې د کلو نه خلک ځي خاریې ته، په خاریې کې آبادیږي، نو دې پروسس ته ویل کېږي اربنایزیشن. د کلو نه خلک ځي د څه لپاره ځي ښار ته، او هلته کې خپل کورونه جوړوي، د دې څه وجوهات دي، نو هغه به تاسو په ټول په دې اربنایزیشن کې چې دی دا تیرو. نو started 200 years ago. اربنایزیشن چې کله سٹارټ شو نو دا 200 کاله مخکې چې دی سٹارټ شوی دی. 200 کاله مخکې دا سٹارټ شو چې getting jobs in factories. د دې مطلب دا دی چې په 18 سنچري کې چې کله ریولوشن راغی، ډېر شي انډسټریانې جوړې شوې، فیکټریانې جوړې شوې، خلکو ته چې دی جابونه میلاو شو، د هغې په بدل کې به هغو ته پیسې میلاوي دي. نو په کلیو کې چې دی دا فیکټریانې دا انډسټریانې دا بنوي. نو په یوروپ کې زموږ سره په لیټن امریکا کې کوم چې اکنامک کنټریز دي، نو په هغو چې کله دا کارخانې په 18 سنچري کې چې کله دا کله شروع شوې، په خلکو کې یو نوی کانسپټ بزنس مایند خلک چې دی هغه ایمرج شو، مخې ته رالو. نو خلکو به دا چل کوو چې خپل ځایونه به پرېښودو او نور ځایونو ته چې دی کارونه بدلو، هلته کې به ته پیسې میلاوېدې. نو بیا دونه پیسې رالې چې خلکو خپل کلي پرېښودو او لاړو په هغه ځای کې آباد شو، ځان یې چې دی کورونه جوړ کړو، نو هغه خلک چې دی ګڼ شو. نو دا اربنایزیشن دی. 2 out of 3 will be in cities expected in 2030. د دې مطلب دا دی چې 2030 پورې وایي دا ایکسپیکټډ ده چې په دې کې به 2 تنه چې دی هغه دا کوشش کوي چې زه لاړ شم خاریې ته، ځکه چې هلته سهولیات چې دی هغسې وایي کوم سهولیات دي تاسو په خپل ځای کې چې دی اوس راولئ. بیا دي چې taken place in Asia, Africa and Latin America. 3 ملکونه داسې دي چې اوس زموږ سره ایشیا، افریقا او لیټن امریکا، اول به سره اربنایزیشن په دې 3 ملکونو کې چې دی وشو او اوس په کې هم کېږي. ځکه چې زموږ په ځایونو کې هم خلک دا کوشش کوي چې زه ښار ته لاړ شم، هلته کې ماته د ګیس سهولت دی، هلته کې ماته د جاب سهولت دی، سکولونه هر څه وغیره چې دی ډېر دي. نو دا په ایشیا کې، په امریکا کې او افریقا کې دي چې دی دا اوس هم کېږي. ګورنمنټ پروواید الیکټریسټي، واټر اینډ ټرانسپورټیشن. نو چې کله خلک دغلته کې لاړ شي، محدوده ځای او په دې محدوده ځای کې چې دی خلک یو ځای اوسېږي، نو په دغه ځای کې انډسټریانې ډېري، خلک پکې ډېري، نو حکومت هم په دغه خلکو باندې توجه ورکوي. ځکه توجه څنګه ورکوي؟ دوی ته بجلي ښه په واپر مقدار باندې ورکوي، اوبه ورته ښه برابري، او د هغې نه علاوه ټرانسپورټیشن، روډونه، کوم بسونه او جدید دور مطابق کوم بسونه دي، موټرې وغیره دا چې دي، نو هغه دوی د اویلیبلي دستیاب وي ورته، او په هغې باندې چې دی خپل ټرانسپورټیشن، خپل ضروریات وغیره چې دی هغه په ښاریو کې چې دی هغه پوره کوي. سکولز اینډ شاپس آر ایزیلی اکسیسیبل. بل ښاري د خلک څنګه زور کوي چې هلته سکولونه په ځای په ځای ډېري، په اسانه باندې ورته خلک اکسیسیبل مطلب دا دی چې په اسانه باندې چې دی خلک پرې راتلی شي. شاپس، شاپینګ مالې، غټې پلازې، دوکانونه وغیره د هر څه ډېري، د ژوند ضرورت هر څه چې دی په ښار کې میلاوېږي، نو خلک چې دی ځي. بل in پاکستان this rate is 37%. په پاکستان کې اربنایزیشن ریټ څونه دی؟ هغه دی 37%. 37% مطلب دا دی چې په 100 کې 37% خلک داسې دي چې هغه په ښارونو کې اوسېږي. او د دې نه علاوه in KP it is 18.6. که موږ د خیبر پښتونخوا خبره کوو، نو په خیبر پښتونخوا کې 18.6% خلک داسې دي چې هغه په ښاریو کې چې دی اوسېږي. Cities are always at economic growth and zone. کم cities کمی خاریې چې دي دا همیشه economic zones دي یا economic growth ته موږ ویلی شو. مطلب دا دی چې په دغه ځای کې غټې غټې پلازې، کارخانې، فیکټریانې، شاپینګ مالې، هر قسم دوکانونه وي، سکولونه، کالجونه، یونیورسټیانې وغیره دا پکې وي، نو دغه ځای نه پیسه چې دا ښه پیدا کېږي. اربنایزیشن یو پیدا خلکو ته دا ده چې په دغه ځای کې پیسې چې دي ښه پیدا کېږي. Negative effects are poverty, overcrowding, health problems and pollution. نیگیټیو افیکټس هغه اثرات چې اربنایزیشن نه چې دی خلکو ته اربنایزیشن کېږي، نو په هغه کې یو زموږ سره چې دی پاورټي، مطلب دا چې کله اربنایزیشن وشي دې سره ټیک د پیسې پیدا کېږي، خو د دې سره پاورټي هم راځي، غربت هم راځي. وایي چې یو سړی داسې وایي چې زه ښاري ته ځم، هلته کې ماته سهولیات ډېري، نو مسله به دا وي چې کیدای شي دا به د ښاري کې خپل کور نه وي، دی بیا په کرایه باندې کور الي. چې کله دی په کرایه باندې کور الي، نو د هغه ځای کمې کرایې نه چې نه به ډېرې زیاتې 20,000 30,000 وغیره دی چې دی خلاصې، نو دونه زیاتې دونه پیسې بیا د سره نه وي، نو دا حالت چې دی بیا ورو ورو چې دی خرابېږي، دی واپس دې کلي ته چې دی بیا راځي. اوور کراوډینګ مطلب دا دی
چې تا ته په مشکل باندې په ښاري کې 2 کمرې کور میلاو شو، ستا کورمه ګڼه ده، نو دا اوور کراوډینګ شي. چې اوور کراوډینګ شي بیا دغه هیلث پرابلم زیاتره دې نه ټي بي مرضونه لګي چې په یو کمرې کې 15-16 کسان اوسېږي. او وینټیلیشن سیستم ورته نه مطلب دا دی چې د تازه هوا راتلو بندوبست نه وي، دې ته موږ وینټیلیشن وایو. د هغه نه چې د بیا ټي بي بیماري چې ده نه هغه زیاتوي. اینډ پلوشن او د هغې نه چې د ګندګي چې داسې واقع کېږي، ځکه چې ګندګي په کورونو کې جوړه شي، د هغې لپاره داسې خاص ځای نه وي چې دغه ګندګي چې دی خلک هغه ځای ته واچوي، دې نه چې دی ګندګي جوړېږي. Certain animals like mice, cockroaches, to pigeons and squirrels have adapted to city life. اوس د اربنایزیشن لپاره خلک دا چل کوي چې کوم زموږ سره کلي دي نو هغه خرابوي. مطلب دا دی پکې چې د ښاریې جوړوي، د هغې نه ونې بوټي وغیره دا وهي. د دې نه زیاتره واړه کوم ځناور چې نو هغه هم په دغه ځایونو کې اوسېږي، لکه زموږ سره سکویرل چې دي، ګلهرې چې ورته موږ وایو، دا زموږ سره ډېر زیات دي. په انسیکټس کې کاکروچز ډېر زیات دي، او زموږ سره مایس کوم منګکان چې نو دا په ښاریو کې ډېر زیات شي وایي. فیجنز کبوتر وغیره دا شو، او دا زموږ دا کوم واړه ځناور چې دي انیمل چې دي نو دا په ښاریو کې ډېر زیات شي وایي. they take advantage of abundant food. دا ځناور پکې ولې شوی ځکه چې د خوراک چې دی په ډېر مقدار باندې، نو دوی د دغه ډېر خوراک نه چې دی پیدا لي او په دغه ښاریو کې چې دی پاتې کېږي. نو دا و اربنایزیشن په اصل کې موږ دې ته وایو چې کله د کلیو نه خلک ښاریو ته ځي د سهولیاتو دپاره، د ډېر خوراک دپاره، د سکولونو دپاره، دوکانونو دپاره، د کارخانو دپاره، یا د زیاتو پیسو ګټلو دپاره، نو دې ته موږ وایو اربنایزیشن. کلاس 10 بایولوجي کې دې شي ورکړلی، په دې به چې ورپسې لیکچر چې انشاءالله بیا وکړو. تھینک یو ډېر مننه.